الله پاک اسرائیل علیہ السلام ته فرمای اے اسرائیل چرته پچا دې زړم خوږ کړی که نه وی او یا الله ستا په بندگانو کې په 2 کسانو باندې په 2 بندگانو باندې زما زړه ډیر دردېدلی دی او ډیر چې کم دی خفه شوی دی وی په چا وی په فلانکي ځای کې چې یو زنانه په کشتۍ کې ناسته وه اچانک هغه کشتۍ په ډوبېدو شوه او تا ما ته حکم وکړو چې یا الله تا ما ته حکم وکړو چې لاړ شه او د دې زنانه په دې غېږه کې چې دا کم ماشوم دی د دې مور نه ولا ساه واخله د دې ماشوم د دې مور نه روح قبض کا نو چې زه لاړم او د مور نه مې ولا روح قبض کو نو هغه ماشوم باندې مې زړه ډېر ودردېده چې یا الله دا خو وړوکی ماشوم دی د ده به څه کېږي په دې ماشوم مې زړه ډېر خفه شو وی په بل چا دې زړه خفه شوی و یو هغه شداد باچا چې په دنیا کې ځان له جنت جوړ کړی وای تاسو جنت کوئ پېښوي زه درله په دنیا کې جنت جوړو